څلور کاله پس چې دی نو دې مسافر نوکري ختمه شو، دا کور ته راتلو نو کور خلکو ته مکمل انکار وکړو چې دغلته پاتې شو، پیسې وګټه او پیسې رالېږه چې کور ته راپسې رانشي. مور ورته هم رینګ وکړو چې ته کور ته راپسې رانشي، پیسې وګټه او راشه. یار افسوس مقام دی که نه، څلور کاله دې مزدوري کوله، پیسې رالېږلې او پیسې کور ته رالېږلې، خو چې کله دې نوکري ختمه شوه، هغه کمپني ختمه شوه، نو کور خلکو ته ویلو چې د هغه پورې به نه راځي چې څو پورې تا پیسې نه یې ګټل، پیسې رالېږه او دغلته که تا هر څه کې خو موږ له پیسې راولېږه. ډېر د افسوس مقام دی دې ته خلکو ته چې دی نو یو مسافر چې هغه په بهر ملکونو کې مسافري پیسو ماشین ښکاري چې هغه صرف پیسې ګټي او دا د پیسو ماشین دی، دا به صرف پیسې رالېږي، خو دا سوچ نه کوي که چېرته د هغه نوکري ختمه شو، هغه کور ته راځي نو مور هم ورته رینګ کوي چې کور ته راپسې رانشي، پیسې رالېږه. ورور ورته هم رینګ کوي چې کور ته راپسې رانشي، پیسې رالېږه. پلار ورته هم داسې رینګ کوي. یار دې سیټه به تاسو ته نوجوان ښکاري د دې نوکري ختمه شوې وه او دې کمپنۍ چې وه نو هغه مکمل طور باندې ختم شوې وه. څلور کاله دې چې دی نو نوکري کړې وه او دې پیسې کور ته رالېږلې، خو چې کله یې نوکري ختمه شوه نو کور خلکو ته مکمل انکار وکړو چې ته به کور ته نه راځې او پیسې رالېږه. دا په آخر کار چې دی نو په ژړا باندې شي او وژاړي، ځکه که نه چې څلور کاله مسافري وکړله، د کمپنۍ کې کار ختم شو، کمپنۍ ختمه شوه، نو هغه چې دی نو بلکل به کور ته راته، خو د کور خلکو ورته داسې انکار وکړو چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. ملګرو په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی، چېرته هم داسې مه کوئ، هغه ټول عمر چې دی د خپل کورمې دپاره لګیایي، د خپل خلکو دپاره لګیایي، په آخر کې ورته دا وشي چې د هغه کار ختم شي، هغه بېروزګاره شي، نو خلک چې دی نو هغه تنګوي چې کور ته راپسې ران نه شي چې نه نو پیسې رالېږه، د پیسو ضرورت دی او که ته هر څه کې خو پیسې رالېږه. ډېر د افسوس مقام دی، چېرته هم داسې مه کوئ که نه. که چېرته ورته دې داسې خبره کړې وی، مور پلار ورته خبره کړې وی، ورور ورته خبره کړې وی چې الله به رزق راکوي، ته راشه خیر دی، بل انشاءالله الله پاک به بل کار درکړي، خو داسې خبره ورته نه کوي، وایي چې ته که هر څه کوې خو چې کور ته راپسې رانه شي، پیسې رالېږه، که دغلته ته هر څه کوې. یار دا د مسافرۍ ژوند دی. یار هغه مسافر چې دی تاسو ضرور مدد وکړئ، دی تاسو ته به دا تصویر ښکاري، یار په آخر کې دا په ژړا باندې شي او وژاړي چې ځکه چې د کور د طرفه پې دومره دباب وي، دومره پرشر پې چې وایي که ته هر څه کوې خو موږ له پیسې رالېږه خو چې کور ته راپسې رانه شي. یار چې څومره کسان مې ویډیو ګوره، چېرته هم داسې مه کوئ. یار یو چې دی نو په بهر ملکونو کې مسافر وي، پردۍ غلامۍ کولي، او بل دا چې د هغه نوکري ختمه شوي، هغه کور ته راځي، څلور کاله پس کور ته راځي او هغه چې دی نو مور پلار ورته داسې وایي چې کور ته راپسې رانه شي. یار په دې ویډیو کې تاسو څه وایئ کمنټ کې ضرور ولیکئ. یار زه خو ډېر زیات خفه کړم ځکه چې یو مسافرۍ زندګي وي، بل پسې د کور نه داسې خبرې وي، نو غریب چېرته لاړ شي. دې کس چې دی نو د تصویر به تاسو ته ښکاري، د دې تاسو ضرور مدد وکړئ. چې څومره کسان مې ویډیو ګوره ضرور یې شیر کړئ.